ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه تازه څرګندونې کړې دي او له طالبانو حکومت څخه هم غوښتنه کړې او افغان ولس څخه هیله هم ښودلې ده. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که باور نیوز چینل مو نه سبسکرایب کړی، د نورو تازه خبرونو لپاره باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د درې رنګه بیرغ زموږ د ګران هیواد افغانستان دی چې په سرو وینو له تورو شپو څخه تیر او د رڼا پر لور دی. افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په هکله تازه څرګندونې. هغه وایي د هیواد درې رنګه ملي بیرغ د غرور، اقتدار او ویاړ نښه ده. ملي بیرغ د یووالي د سمبول په توګه پیژندل کیږي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ تور رنګ یې د تیارو ورځو سمبول، سور رنګ یې د تجاوز کوونکو پر وړاندې د ځمکه او هیواد د خلکو د وینو او قربانۍ سمبول، او د بیرغ شین رنګ یې د ښېرازۍ او راتلونکي ته د هیلهمندۍ نښه ده. د هیواد درې رنګه بیرغ د دې خاورې د خلکو لپاره د کلونو راهیسې د یووالي، اتحاد، خپلواکي او ازادۍ ښودونکي دي چې د وخت په تیریدلو سره د ډیرو هیوادوالو سرونه او ځانونه ترې قربان شوي دي. تر څو د غرور، پت او ویاړ بیرغ په لوړو څوکو راپاندوي، نن ورځ دې حساسو سیاسي، امنیتي او د خپل ګران هیواد افغانستان ودانیو ته په کتلو سره اړینه بلل کیږي چې ټول یو ځای د دولت رهبري او د خپل رسخندونکو امنیتي ځواکونو چې د خپل هیواد د بیرغ د راپانده ساتلو لپاره ډیر زحمتونه ګاللي او قربانۍ ورکړي، باید زموږ مینه ورسره کمه نشي او انشاءالله دغه درې رنګه بیرغ به بیا هم د ملي بیرغ په توګه منل کیږي. هغه له نوي حکومت هم دا غوښتنه کړې چې درې رنګه بیرغ د افغانستان ملي بیرغ په توګه ومني او د بیرغ مینوال ته وایي چې د بیرغ ورځ په ډیر شان او شوکت بې ساري ډول ولمانځي. د باور نیوز چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.